السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ښکلو ځوانانو، پښتنو وروڼو، الله تعالی دې وکړي چې ټول په صحت برابر وای او اوتر نه وای. او بیا زما سپیشل سلامونه زما خوږو مسافرو پښتنو وروڼو ته هم وړاندې کوم. په ما خو رښتیا خبروي مسافر ډېر ښه لګي، ځکه چې زمونږ عمر د دې مسافرۍ په عشق کې تیریږي. نو الله پاک دې وکړي چې ټول په امن کې وي. او زما صرف دا دعا ده چې الله تعالی دې هر مسافر په خپل وطن کې، ځکه وایي چې که نیستي وي او که هستي وي که نه، هر څه په خپل کور مزه کوي. چې مونږ الله جل شانه پیدا کړي یو، څوک غریبان څوک خانان که نه. نو الله تعالی دا وعده کړې ده رزق به م راکوي، خو چونکې نن سبا هیرس ډېر زیات شوی دی، هیرس انتهایی زیات شوی دی. بس چې پیسې در سره وي، بس په دې لالچ کې به وې چې نه چې لږې نور هم ډېرې شي. زه وعلیکم سلام ستاسو سلامونو ته ښاد آباد اوسئ. ټولو سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. ښاد آباد اوسئ، سلامت اوسئ. که د چا سلامونه کومنټونه موږ نه پاتې کیږي نو بښنه راته کوئ. خدای دې وکړي چې ټول ښاد آباد وای. زمونږ نن ټاپک دی په یوې دا ډېره مننه نسیم، په یو داسې حساب باندې ټاپک دی چې د ملک په حساب. نو راځو به دې ته چې اکثریت خلک په وعلیکم سلام ډېره مننه، اکثریت خلک ځي پاکستان ته د بهر ملکونو نه، چونکې خوا کې افغانستان دی. د افغانستان نه هم لښکرې روانې وي، په دې تورخم کې ځای نه وي او ورسره بد سلوک کیږي هغو خلکو سره. دا ځوان څه وایي؟ ډېره مننه چې هر څه دې ویلي وي. ښاد آباد اوسې. موږ به راشو د خپل ټاپک ته. زه لږ ساعت وزګار یم. نو اکثر خلک ځي پاکستان ته، اکثر خلک د افغانستان نم روان وي. د ویزو پرابلمونه دي، په تورخم کې په دلیو ولاړ دي. څوک په لختې واهه، چاته کنسل کوه، چاته دا کوه، چاته دا کوه. نو زما ښایسته وروڼو، خبره داسې ده چې په دې دنیا کې چې هر یو ملک ته ته ځې، صحیح ده، هر یو ملک ته ته ځې، نو هغې ملک رول داسې دي چې که ته په خپلو ډاکومنټو په خپل اعتبار صحیح وې، په خپو صحیح ولاړ وې، نو تا ته ویزه درکوي مینیمم 6 میاشتې. 6 میاشتې ویزه خو به درته میلاویږي که نه، چې په ویزټ باندې ځې. که ته ترکي ته ځې، که ته مطلب قطر ته ځې، که ته دوبۍ ته ځې، که ته داسې نورو ملکونو ته ځې، که ته هندوستان ته ځې، که ته هر ځای ته ځې، نو تا ته به ویزه چې درکوي، نو په هغې ویزه کې به دا یو مقدار وي چې مطلب دا دی چې 6 میاشتې. بیا ته امریکې ته راځې، یا په پاکستان کې، یا په افغانستان کې، یا په هندوستان کې، یا په هر ځای کې چې د امریکې خپل یو رولز دي که نه. رولزو په حساب چې ته برابر وې، نو امریکا اول ځل تا ته 6 میاشتې ویزه درکوي.
صحیح ده. شپږ میاشتې ویزه درکوي. که چېرې ته په خپل ټایم ووتې د ملک نه، د امریکې چې کوم قانون وي ته ووتې که نه، نو بیا که دوباره ته ویزه الې نو امریکا به تا ته 5 کاله ویزه درکوي. صحیح ده. که ته غواړې چې افغانستان ته لاړ شي مینیمم 6 میاشتې درکوي. که ته غواړې چې ترکیې ته لاړ شي ویزه لګوي مینیمم تاله به ترکیې 6 میاشتې خو درکوي. که ته نورې غواړې هم درکوي. دنیا کې کم ملک دی چې ته ورځې او تا ته د 6 میاشتو نه کمه ویزه درکړي؟ نه، 6 میاشتې به درکوي. اوس به راشو مونږ ریکویسټ کوو مونږ سره تاسو دا ویډیو شیر کړئ. په دې خبره به څوک غور کوي یا نه چې مونږ ولې دونه تنګ یو دا مسافر چې پاکستان ته ځو او پاکستان مونږ ته 40 ورځې ویزه راکوي. پاکستان کې څه دي؟ پاکستان ته که مونږ ځو د امریکې نه ځو، پاکستان ته که مونږ انګلینډ نه ځو، پاکستان ته که مونږ جرمني نه ځو، نو مطلب دا دی چې هلته چې ځو خو پیسې خرچ کوو که نه، پیسې خرچ کوو. نو دې کې خو د پاکستان فایده ده چې مونږ ته 6 میاشتې خو مینیمم ویزه راکړي. دا خو د پاکستان فایده ده. نو 40 ورځې څه شی وي چې 40 ورځې ته ماته راکې، بیا چې زه پاکستان ته بیا دې په سپیشل برانچونو باندې ګرځوي را ګرځوي، هلته ناستي او هلته څوک ستا خبرې اوري یا نه اوري. دا ځوان وایي چې ماته کال وکړه. کال نه کېږي. نه پوهېږم چې دا کال ولې نه کېږي. هینګ شو. د ټلیفون خو هینګ شو. نه پوهېږم چې زما آواز تاسو ته درځي. کال می. ته مې کال وکړو چې دی څه وایي زموږ په دې ټاپک باندې. موږ به دې خبرې ته راشو چې که یو پاکستان ته ځي نو هغه خو به څه کوي خبرې؟ هغه به هلته پیسې خرچ کوي. ځوانه تاسو ته ما کال وکړو، تاسو ته کال نه درځي. آی ډونټ نو. زه په داسې دشته کې ولاړ یم چې د کیمره به هم درته واچوم. دا وګورئ، زه په داسې دشته کې ولاړ یم چې دلته کې یو ځای دی معمولي، هلته ولاړ یو، کیدای شي زما دا هغه چې کوم د نیټ دا برابر نه. را به شو دې خبرې ته. بخښنه غواړم ستا کال مس شو، ډېره بخښنه غواړم. را به شو دې مسلې ته چې موږ پاکستان ته دا خواست کوو چې یو کس د امریکې نه ځي، یو کس د انګلینډ نه ځي، یا جرمني نه ځي، یا فرانس نه ځي، هغه جیب ډک وي. آیا هغه کس خو به چېرته خوار غریب ته پیسې ورکوي که نه؟ خیر خو به ورکوي. هغه کس به چېرته ښه کور نیسي، ښه کرایه به ورکوي مالک ته. صحیح ده. هغه کس به چېرته ښه دکان ته ځي، ښه شاپینګ به کوي. صحیح ده. پیسې چا ته ځي؟ د پاکستان مسلمانانو ته ځي که نه؟ یو پښتون ته ورځي، مسلمان ته ورځي پیسې. نو کیسه دا ده چې مونږ دا خواست کوو چې پاکستان حکومت ته چې دا هغه قانون به تر څو پورې وي، دا قانون به تر کومه پورې وي چې یو مسافر ځي هلته بیا لړزېږي، بیا چې 10 ورځې پوره نه وي بیا په ویزو بیا پیسې ورکوه، بیا په ویزو پیسې ورکوه. کاشکې پیسې خو مطلب دا دی که نه چې داسې په اسانۍ چاته ورکوې او بیا مطلب تاته کار وکړي، هغه هم نشته. منډې تړلی وخه په سپیشل برانچونو کې په دې ځایونو کې به ته ولاړ اوسې. نو والا وروڼو، یوازې ما ته نه بلکې هر مسلمان ته، هر مسافر ته ډېر پرابلم دی. په دنیا کې داسې ملک نشته
چې هغه تا ته 10 ورځې ویزه درکوي، بیا هلته په سپیشل برانچونو باندې ګرځه. نو آخر پاکستان ولې مونږ خواست کوو پاکستان ګورنمنټ ته چې دا شی ختم کړي. که چېرې افغانان هلته اوسېږي نو د 45 کلونو اوسېږي هلته، ودونه یې هم کړي، بچي هم شوي، رشتې هم کړي، د هغو خلکو سره هم کړي دي چونکې هلته اوسېږي. دی په امریکا کې دی یا په انګلینډ کې دی یا په جرمني کې دی یا فرانس کې دی، هغه غریب کړېږي هلته خپلې خیلخانې سره 10 ورځې نشي تېرولی. تاسو لږ سوچ وکئ چې یو مسافر دې ځای نه ځي، خوا د خپل جیبه پیسې لګوي. پاکستان فایده ده که نه؟ د حکومت فایده ده که نه؟ د عوام فایده ده که نه؟ د یو خوار غریب فایده ده که نه چې یو خوار غریب ته خو خیر ورکوي؟ ورونو زموږ زړونه ډېر نري دي، موږ په غریبانو، موږ په مظلومانو ډېر زیات سوځو. زما ارمان دی چې زه هلته ځم، زه د یو خوار غریب یتیم په کار راشم. یوازې زه نه، زه به ښه سړی نه یم، زما په رنګ ډېر زیات مسافر دي چې آبه دا غواړي چې زه د یو مسلمان، د یو غریب، د یو فقیر یتیم په کار راشم. جیب ته لاس کوي، د پاکستان خلکو په رنګ 10 روپۍ نه ورکوي، به خامخا 1000 روپۍ ورکوي. دا ګټه چاته لاړه؟ یو خوار غریب خو آباد شو. که ته په موږ د ویزې فی ږدې کېده، ډبل فی کېده، کم از کم 6 میاشتې ویزه خو یو مسلمان ته، یو مسافر ته ورکول پکار دي که نه؟ نو زما دا خواست دی تاسو ټولو ته چې په دې خبره باندې پکار دی چې موږ اکشن والو. زموږ دا خواست پکار دی چې دوی ته ورسي چې والله موږ چې کله ځو هلته، موږ د خپل جیبه پیسې لګوو، خوارانو ته ورکوو، غریبانو ته ورکوو، د حکومت سرول وي حکومت ته ورکوو. نو آخر ولې موږ ته 10 ورځې ویزه میلاویږي؟ موږ ښه کور نیسو هلته چې ښه کرایې ورکوو، یو څو مودې تېرې کړو. دا ګټه چا ته ځي؟ پښتون ته ځي، عوام ته ځي که نه؟ نو زما دا خواست دی د پاکستان حکومت ته چې دا قانون که د مسافرو دپاره چې څوک په انګلینډ کې دي، څوک په امریکا کې دي، څوک په جرمني او فرانس او دوبۍ او دې ځایونو کې دي، نو پاکستان ته خواست کوو چې دې دونه په مینه درځي، پکار دی چې تاسو دې مسافرو ته دا رول آسان کړئ. مینیمم 6 میاشتې ویزه خو ورکړئ. زما ملګرو تاسو سره نن دا ویډیو، دا ټاپک دا و تاسو سره مې شیر کو چې پکار دی چې په موږ باندې رحم وکړي. ګره الحمدلله دلته وغواړو، دلته ښه ژوند دی، آرام آرامي دی. خو موږ د پاکستان یو که د افغانستان یو که د هر ځای یو، خو موږ ته دواړه مسافرو ته دواړه ملکونه یو شی دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. زه ستاسو کومنټونه نه ګورم، که څوک ما ته سلام اچوي، وعلیکم سلام، ښاد و آباد اوسئ، سلامت اوسئ. نو موږ ته مسافر چې کوم یو، زموږ زړونه نري دي. موږ ته که هغه پښتون دی که دغه پښتون دی، دواړه مورونه دي، خو صرف د ظلم خلاف یو. لکه دا څو ورځې موږ سره کوم ظلم وشو، داسې ظلم دی خدای چا سره ونه کړي. زموږ د کور غړی داسې غړی لاړو، بې ګناه بې خطا، یو ټیکسي ډرایور. نو پاک په الله ګران شي، په پاک کلام سپارم، الله دې د پاکستان په حکومت باندې رحم وکړي چې په مسافرو باندې رحم وکړي، دا رول بدل کړي. हम राह वफा से कभी पीछे न हटेंगे, सुन लीजिए मिट जाएंगे हम आपकी खातिर. زما ښایسترونو په الله م سپارم، په الله ګران شئ. ما ته دعا کوئ چې زه م لاړ شم، ډېر عمر تېر شو، هر څه شته، بس دا شی مې ژړوي. د خدای په امان.